یا الله دا کم وخت پاتې شم اوس په بچو باندې بوج شوی یم ما چې بس ګټلو خو هم دی له به مې راوړل خپله ځواني مې په دې دپاره تېره کړه او اوس په دې باندې بوج شوی یم یا ښځې دا ولې تندې راچولې دي بیا سړیه زه خو ستا د دې پلار د دې خدمتونو نه تنګ راغلی یم ټوله شپه ټوخېږي ماشومان هم خوب نشي کولی او دومره مېلمانه راځي زه خو ټوله ذرې ذرې شم د دې خدمتونو د لاسه په دې کې به څوک څه خوشحاله شي زه خیر دی که نه مړی مشران دي که یو دوه درې خبرې سوی وکړي نو هېڅ پروا نشته ګزاره کوه ګزاره ښه شی دی ښه پرېږده دا خبرې ورشئ ما له یو کپ چای پخه کړه ښه شابه یا سړیه ته د دې موبایل نه نه اوس ډارېږي نن درېیمه ورځ ده تا زما د هغې خبرې څه چل وکړو کني دا ډک کور درته پرېږدم دا ماشومان هم درته پروزم او ته پوه شه او ستا کار پوه شه پلار کره درنه ګورېځمه بس انشاءالله غم مه کوه ښه نن به داجي د کوره ځي انشاءالله ښه مړه هسې بوډا دی خو جومات کې پاتې کېږي د مخکې نه په داجي خو هسې دا وخت تېر دی او ما له په دې عمر بیا څوک بله ښځه نه راکوي او که دا رانه لړه خو دې بچو سره به مې څه کېږي نو داسې کار به وکړم چې داجي ته به ووایم چې ته ښځې هم د ورځې جومات کې نو خیر دی د شپې هم جومات ته ځه اوس ته زما د زړه خبره وکړه ځه نو چې په دې خوشحالۍ کې درله ښه ښکلې چای پخه کړمه بچي ولې داسې پریشانه غونته یې وارخطا غونته یې خیر خو دی که نه وایه یاره داجي تا سره مې یو خبره کوله ما یې ته خو هسې هم ټوله ورځ جومات کې نو خیر دا شپه هم جومات کې کوه ځکه چې ته ټوله شپه ټوخېږې دلته واړه دي داجي هغوی د ستا د ټوخېدو د وجې خوب نشي کولی ښځه مې لا تنګه ده داجي نو دا کور راته پرېږدي داجي خیر دی ته دا شپه جومات کې کوه او دومره مېلمانه دې راځي داجي ښځه مې دغې نه هم تنګه ده کور راته پرېږدي بس درنګ او سات دی نو خیر داجي ته دا شپه جومات کې کوه او زه به کله کله خیر دی درځم ملاقات له که ته خفه کېږې نه داجي نو بچي زه خو ټول عمر ستا خوشحالي غواړم چې ته په دې باندې خوشحاله یې چې زه دا کور پرېږدم نو زه په دې باندې هم خوشحاله یم خو صرف یو خبره راته کوم بچي چې د ننه پورې کمې ښځې د خپل خاوند دپاره مور پرېښې ده پلار پرېښې دي رونه خویندې پرېښې رشته داران پرېښې دي خو که صرف پرېږدي نو بچي صرف خپل مور او پلار پرېږدي بچي ما مخکې هم ستا خوشحالي غوښتې ده او اوس به هم غواړم زه درنه لاړم بچي که تاسو خوشحاله یې داجي ودرېږه حاجي صاحب ولې خفه یې ته خو ډېر پریشانه ښکارې دا کوره راشوړم حاجي صاحب دا ستا هغه زوی و د چا د تعلیم دپاره چې تا خپلې ټولې ځمکې خرڅ کړې خپله ټوله زندګي دې تباه کړه او نن هغه چې کوم دی نو په کور کې یوې کمرې کې هم پرېنښودې هغې کمرې نه یې وباسلې حاجي صاحب ته هېڅ فکر مه کوه د چا چې څوک نه وي د هغې خدای زما ورور یې زه چې ما سره به پاتې کېږي